قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم 2018 کال د جنوري 20 نیټه د چین او افغانستان ترمنځ د رسمي اړیکې د ټینګېدو له 1 کاریزې سره برابره ده. تاریخ ته په کاتو چین او افغانستان یو د بل ښه ګاونډي هیوادونه دي او له تیرو څو کلونو راهیسې د متقابل سیاسي باور په ژورتیا سره د اقتصاد، سوداګرۍ او بشري کلتوري چارو په شمول بېلابېلو ساحو کې دوه اړخیز تګ راتګ پیاوړی شوی دی. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د 2015 کال د فبروري د 10 نیټې په سهار یو بروړونکي اورګاډي د 55 کنټینرونو په ولرو سره د چین د چونچین ښار د توانجې کړۍ له مرکزي سټیشن څخه د افغانستان د حیراتن بندر په لوري حرکت وکړ. په دغو کنټینرونو کې د مخابراتو تجهیزاتو په شمول ډول ډول تولیدات شامل وو. دا لومړی ځل و چې د چین او منځنۍ اسیا ترمنځ نوباتي بروړونکي اورګاډي له چونچین ښار څخه افغانستان ته تګ وکړ او د چین او افغانستان ترمنځ د اقتصاد او سوداګرۍ د همکاریو د پیاوړتیا نوې لاره یې پرانیسته. د کابل پر وخت د 2015 کال د اپریل په 13 نیټه د چین او افغانستان د ګرانډي ماسیر په عنوان د بروړونکو اورګاډیو له لارې 10,000 کنټینر افغانستان ته انتقال شو. د چین او افغانستان د ګرانډي ماسیر په عنوان بروړونکي اورګاډي د چین د لنجو ښار د دونګچوان له سټیشن څخه حرکت کوي او د چین د شینجیانګ د کاشغر، کرغیزستان او ازبکستان په تیریدو سره افغانستان ته رسیږي. اړوند ماسیر د 2023 کال له جولای څخه په کار اچول شوی او تر اوسه پورې بروړونکي اورګاډي په منظمه او نوباتي توګه تګ راتګ کوي. پر دغه ماسیر د جامو، منسوجاتو، ماشینونو، برقي آلو او د کورنیو وسیلو په شمول ډول ډول تولیدات انتقالیږي او له چین څخه افغانستان ته د مالونو د لیږد رالېږد وخت یې د سمندري ماسیر په پرتله 13 سلنه کم او د موټر له لارې د ترانسپورت په پرتله یې لګښت 40 سلنه کم شوی دی. دغه مسایل د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. دغه راز د بشري کلتور په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او تګ راتګ هم ګام په ګام په ژورېدو دی. په 2008 کال کې په کابل پوهنتون کې د کنفوسیوس پوهنځي له جوړېدو څخه تر 2024 کال پورې کابو 15,600 افغان محصلینو د دغه پوهنځي او د چیني ژبې د زده کړې په اړوندو درسونو کې ګډون کړی دی. برسېره پر دی د چین د اصلاحاتو او ورخراسون د تګراري پرانه کې د نړیوالې سوداګرۍ د پیاوړتیا په پار څو ډګرونه هم آباد شوي دي چې د بېلګې په توګه یې د چین د وارداتو نړیوال نندارتون، د چین د وارداتو او صادراتو د تولیداتو نندارتون، د چین د خدماتي سوداګرۍ نړیوال نندارتون او ځینې نور یادولی شو. دغو ډګرونو په نړیوال بازار کې د سوداګریزو فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې د افغانستان تصدیو او سوداګرو ته هم ښه خدماتونه برابر کړي دي. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. تل دې وي د چین او افغانستان دوستي.